سلامونه نیکې هیلې احترامات، زه یم سید خالد سادات او تاسو ګورئ سادات پروډکشن. نن د یوې داسې طریقې لپاره ستاسو حضور ته حاضر شوي چې څنګه موږ کولی شو د فیسبوک د آی ډي د نیم بدلولو یا د فیسبوک آی ډي نوم څنګه بدل کړو. نو راځئ تاسو موږ سره ویډیو وګورئ، طریقه به درته په ویډیو کې وښایو. لومړی راځو د فیسبوک سیټینګ ته، لاندې د سیټینګ باندې کلیک کوو، سیټینګ پریویسي باندې. د هغه د کلیک څخه وروسته بیا په د سیټینګ نه وروسته په پرسونل انفارمیشن باندې کلیک کوو، انفارمیشن. وروسته په نیم باندې نیم ایډیټ باندې کلیک کوو، ایډیټ. هغې نه وروسته بیا لومړی تخلص ورکوو، بیا وروسته نوم، بیا ورپسې نور نوم، فرست نیم او لاست نیم، میډل نیم، دا ټول ورکوو. دلته خلاصو ده. دلته لومړی میډل نیم ورکوو، لکه موږ اوس د چا نوم یې احمد محمود بلال یا داسې یو څه شی کنه، لکه سید خالد سادات. لومړی سید ورکو، بیا خالد، بیا سادات. تخلص اخر کې لومړی فرست نیم، میډل نیم او لاست نیم، دا ټول خلاصو. دلته دا ټول هم چې کله تکمیل کړو، داسې نه کوئ چې تاسو لومړی په اول کې هم ټول نوم تکمیل کړئ، لاندې هم بیا نه، لومړی به فرست نیم، میډل نیم او لاست نیم دا ټول به لیکئ. هغې نه وروسته بیا په دې ریویو چینج باندې چې شی دا به کلیک کوئ. دا هم چې کله کلیک کړو نو تاسو ته به راشي د آی ډي پاسورډ، پخوانی پاسورډ به درنه غواړي، همغه پاسورډ به دلته ورکړئ. اول به دلته پاس لومړی خپل نوم هم چې کوم خوښېږي رد و بدل راځي هغه به انتخاب کړئ، بیا به دلته پاسورډ ولیکئ. پاسورډ هم چې همغه زوړ پاسورډ انتخاب کړو، ولیکئ دلته. تاسې به بیا هغې نه وروسته په هغه چینجینګ باندې به کلیک وکړئ، نو تاسو به انشاءالله نوم ډېر زر چینج شي. بعضې دوستانو ته په شپېته ورځو کې چینجېږي او بعضې ته بیا هماغه څو سیکنډو کې چینجېږي. نو زموږ د نن ورځې طریقه همدا وه. چینل ته نوي راغلی نو چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ د داسې بلې نوې ښې ویډیو لپاره. انشاءالله تاسې کمنټ کوئ، کومه پوښتنه جواب به درکوئ. انشاءالله د همغې پوښتنې په ځواب کې به موږ تاسو ته ویډیو جوړو. نو چینل سبسکرایب کول درنه هیر نشي، ویډیو در سره شیر کړئ چې نور دوستان هم ورنه ګټه واخلي. زیاتره دوستانو دا پوښتنه کوله چې څنګه نوم چینج کړو، نو موږ هم ویډیو تیاره کړه ورباندې، کولی شئ شیر یې کړئ. نو که څه پوښتنې وي چا سره کومنټ کولی شئ، انشاءالله موږ به ضرور ستاسو لپاره ویډیو جوړو. هره پوښتنه وي د فیسبوک، انټرنیټ او داسې نور سوشل میډیا په باره کې، نو تاسو ته به موږ جواب درکوو ضرور. خدای پامه.